بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ یاست، کارونه او ژوند مو په خیر تېرېږي. راځو نن چې زیاتره ملګرو غوښتنه کړې وه چې یو داسې ویډیو راته جوړه کړه یا څنګه کولی سو چې موږ د کمپیوټر ښه والی معلوم کړو، یعنې دا کمپیوټر ښه دی که بد دی. نن راځو په دې ویډیو کې دا به راسره وګورئ چې څنګه کولی سو یو کمپیوټر وګورو چې ښه یې که بد یې، او کوم کمپیوټران ښه دي کوم بد دي. دا راځو ګورو څنګه کولی شو چې د کمپیوټر ښه او بد وګورو. د دې دپاره چې ته وغواړې چې کمپیوټر زه رانیسم، یعنې یو کمپیوټر ځان ته رانیسم، ملګري ته رانیسم، یا د یو چا کمپیوټر ګورم چې دا ښه دی که بد دی. په لنډو ټکو کې زه درته وایم. لنډ به دغه څلور شیان ګورئ، درې شیان، لکه CPU د ریم د هارډ ډسک دی. بس CPU د ریم د هارډ ډسک دی. CPU په اول قدم کې موږ څه شی ګورو؟ په اول قدم کې به تاسو وګورئ چې لنډه لارې زه درته ښیم د ټاسک منیجر د لارې. ټاسک منیجر د لارې CPU هم درته ښکاره کوي، ریم هم درته ښکاره کوي، هارډ ډسک هم درته ښکاره کوي. هلته به تاسې ته څه شی راسي؟ CPU به وګورئ، سرعت به وګورئ، همدارنګه کورس یا کورونه به وګورئ لکه دا. دوهم به ریم پکښې وګورئ، هم په ټاسک منیجر کې. څلورم په هارډ ډسک کې، موږ څه شی هارډ ډسک کې په ټاسک منیجر کې ګورو. که لنډ درته ووایم موږ باید څو شیان وګورو، زه دلته درته لیستوم. فرض که موږ لومړی CPU ګورو، دوم یې ریم ګورو، څه شي؟ ریم، دریم یې بیا کورس ګورو، یعنې څو کوره دی دا کمپیوټر، او څلورم یې ورته څه شي ګورو؟ دغه درې شیان چې موږ ګورو. یعنې دا درې شیان د کمپیوټر پر ښه والي باندې اثر لري چې کمپیوټر ته ښه یې که بد یې. دریم په دې کې یو موږ جنریشن هم لرو، جنریشن چې ډېر مهم دی. درې بټنې موږ په کیبورډ کې لرو، لنډه لاره درته ښیم. درې بټنې موږ په کیبورډ کې لرو، زه کیبورډ کې تاسو ته ښیم. لومړی څه شی لرو؟ کنټرول لرو، شفټ لرو، ESC بټن هر کمپیوټر لري، دا به ووایي. موږ ته به څه شی راخلاصي؟ ټاسک منیجر به راخلاصي. پرفورمانس ته به راسي. پرفورمانس ته چې راغلی CPU، ریم، ډسک، درې دانې شیان موږ په دې ځای کې لرو. کله چې پر CPU ودرېږئ په دې ځای کې موږ ته لومړی کمپنۍ راښیي. کومه کمپنۍ ده؟ انټل کمپنۍ ده. کور یعنې د ده کور راښیي، کور i5 یعنې کور i5 کمپیوټر دی. دلته موږ څه لرو؟ جنریشن لرو په دې ځای کې د کمپیوټر، او دلته CPU لرو چې دغه درې سره که انټل کې، که کور کې، که جنریشن کې، که CPU کې څلور ځانګړتیاوې په دې ځای کې موږ یوازې په CPU کې لرو. څلور سره مستقیم د کمپیوټر پر ښه والي باندې اثر لري، اغېز لري. اوس نو کور i5 ښه کمپیوټر دی. څونه چې لوړ کمپیوټر یې، 5 یې، 7 یې، 9 یې، هغه ښه کمپیوټر دی. یعنې هر څونه چې دغه شمېره لوړه وه هغه ښه کمپیوټر دی. په دې سر خلاص کړي. کله پر دې ځای باندې کورجوال راځي، کله ساید راځي، داسې مختلفې کلمې راځي، خو هغه پایترینه صفر کمپیوټران دي. مهم یې دا دی چې کور i3 سي، مهم یې دا دی چې کور i5 سي، مهم یې دا دی چې کور i7 سي، مهم یې دا دی چې کور i9 سي نه سي. دلته موږ درې ډوله کمپنۍ لرو، یو انټل ده، بل نویډیا ده، بل AMD ده. دا دپاره چې ته د ساده کارونو دپاره کاروې، لکه دفتري کارونو دپاره انټل کمپنۍ تر ټولو بهتره ده. که غواړې د ګیمونو، د بازیو، د دې شیانو دپاره کار کې، بیا نویډیا کمپنۍ ده، نویډیا AMD کار کوي. او دې خواته موږ جنریشن په دې ځای کې لرو، 6200 لرو. دا معنا نه چې 6200 جنریشن دی. یا جنریشن موږ داسې معلوموو، په لنډ ډول یې درته ښیم. هر کله چې په دې ځای کې هر څو حروف درته رالو، په دلته په دې ځای کې وګورئ څو حروف دي؟ 1 2 3 4 حروف موږ لرو. هر څو حروف چې رالو د رسته لاس د خوا 3 حروف ورڅخه ډیلیټ کړه، پاته چې هر څو سو دا د څه شي دی؟ جنریشن دی. فرض که اوس دلته 6200 یو لیکلی دی، 3 دانې چې ډیلیټ کړې څه شي پاتېږي؟ 2 چې ډیلیټ کړې یعنې 2 2 0 به ډیلیټ کړې، دلته به څه شي پاتې شي؟ 6 به پاتې شي. یعنې دا معنا چې 6م جنریشن دی. که چیرې پر دې ځای لیکلي وو چې 12 3 نه، داسې شی لیکلي وو، دغه 3 چې ځین ډیلیټ کړې 12 پاتېږي، دا معنا چې دا څوم جنریشن دی؟ 12م جنریشن دی. لنډه لار د جنریشن د معلومېدو دا ده چې په ټاسک منیجر کې چې کله د کور i5 دې خواته اعداد هر څو لیکلي وو، د دې څخه د رسته طرف څخه ته چې هر طرف ته کمپیوټر ته ناست یې، د رسته طرف څخه 3 عدد ډیلیټ کړه، یو عدد چې پاته سو، که 2 پاته سو، هغه د جنریشن شمېره ده.
د دې څخه وروسته موږ سی پی یو لرو. سی پی یو 2.3 ګیګا هرټزه ده، د څه دی سپیډ دی. هر څونه چې دا زیات 2.8 2.40 3.3 یا 3 دا ښه کمپیوټر دی. څونه چې کښته کېږي هغه بد کمپیوټر دی، کمزوری دی. دا د سی پی یو سپیډ دی، یعنی سی پی یو چې هر څونه سپیډ زیات وي هغومره کړنې یا ټاسکونه چې شوي د کمپیوټر د چټک. دا خو 4 ځانګړتیاوې موږ یوازې په سی پی یو کې لرو. بله ځانګړتیا میموري ده. میموري چې شي دا 8.8 جی بي ده وبخښئ. هر څونه چې لوړ ولو هغه ښه کمپیوټر دی، یعنی هر څونه چې دی چې شي لوړ یې هغه ښه کمپیوټر دی. که چیرې 2 جی بي کمزوری دی، که چیرې 4 جی بي کمزوری دی، که چیرې 8 جی بي کمپیوټر عموما عادي دی، که چیرې 14 جی بي هغه بیا بیخي ښه کمپیوټر دی. لاندې موږ ډیسک لرو. ډیسک چې دی 2.65 دی. اوس نو موږ ډیسک یا هارد ډیسک دا دواړه یو شی دی. هارد ډیسک معنا هارد ډیسک درته ښیي چې 2 ډوله دي. موږ اصل کې دلته په کمپیوټر کې دغه میموري پر 2 ډوله لرو، یو ریم دی یو ډیسک دی. دا دوه دي. ریم مستقیم اغیز د کمپیوټر پر چټکوالي لري، مستقیم اغیز. هر څونه چې ریم زیات وي هغومره کمپیوټر چټک کار کوي، هغومره کمپیوټر همزمانه ډیر کارونه درته اجرا کوي. اوس نو موږ دلته ډیسک لرالو، پر ریم بحث درته وکړي. ډیسک لرالو. ډیسک موږ 2 ډوله لرو، یو ایچ ډي ډي دی، بل چې دی اس اس ډي دی. 2 ډوله دی، اس اس ډي او ایچ ډي ډي. ایچ ډي ډي دی که ایچ اس ډي دی. ایچ اس ډي یا ایچ ډي ډي دی. ایچ ډي ډي. اوس نو هر کمپیوټر چې اس اس ډي هارد ډیسک ولري هغه ښه کمپیوټر دی، ځکه اس اس ډي ظرفیت هم نسبت ایچ اس ډي ته ډیر دی او تیزوالی هم په کمپیوټر کې نسبت ایچ اس ډي ته ډیر دی. څنګه معلومه وه؟ په همدغه ټاسک منیجر کې چې کله ډیسک ته راغلی په دې ځای کې 256 جی بي ده، خو دی چې څه دی 256 جی بي، خو په دې ځای کې لیکلي چې اس اس ډي دی. که دا ایچ ډي ډي نو هغه کمپیوټر بیا سست کار کوي نسبت اس اس ډي ته. یعنی که غواړې چې ښه کمپیوټر رانیسي اس اس ډي هارد ډیسک والا رانیسي. بیا په اس اس ډي کې چې هر څونه لوړي 1028 راځي، 256 راځي، 512 راځي، ځه دغسې لوړ. هر څونه چې لوړ هارد ډیسک یې و اس اس ډي هغه تیز هم دی، ظرفیت یې هم تر اس اس ډي ډېر دی. یعنې 2 ډوله هارد ډیسکونه موږ لرو. دا و په چیش کې په ټاسک منیجر د لارې چې موږ څنګه کولی سو د خپل کمپیوټر ځانګړتیاوې وګورو چې ښه یې که بد یې. ښه و بد مې درته وویله په ټاسک منیجر کې. اوس زه څنګه وګورم؟ دا خو دلته موږ ته کله ناکله په دې ځای کې نه معلومېږي. دا 256 یې ماته معلوم کړي، اوس ایچ ایس ډي بیا په دې ځای کې نه درته ښیي چې څو جی وي دی، یعنې پوره یې نه درته ښیي. څنګه وکولی سو چې پر هارد ډیسک زه وګورم چې زما د کمپیوټر پر هارد ډیسک څو دی؟ بیا به راسې رن مینو به راخلاصه کړي. په کیبورډ کې موږ چې لرو 2 بټنې لرو، یو دغه وینډوز کی بولي چې دا دې ونیول آر دې ووهئ، موږ ته چې راخلاصېږي رن مینو. په رن مینو کې به ووایه چې ام اس انفو 22 دا چې دې وول موږ ته دا ځای راخلاصېږي. سیستم سمری لومړی په دې ځای کې پروسیسورس، په دې ځای کې موږ چې لرو انټل کمپنۍ د کور آی 5 کمپیوټر دی، 6 جنریشن دی، 2.3 ګیګا هرټز چې د سی پی یو ده او 4 لوجیکل پروسیسرونه لري. هر څونه چې دا لوجیکل پروسیسرونه بیا زیاتو کمپیوټر ښه دی، ښه کمپیوټر دی، خو تر 4 باید کم نه وي. او انټل یا انسټالیټ فزیکل ریم یا ریم چې دی 8 جی بي دی. راځم کامپوننټس به راخلاص کړې، را به سې ډیسک به راخلاص کړې، را به سې پر ډیسک باندې به کلیک وکړې، مستقیم پر دغه به راسې سایز به پیدا کړې، را به سې په دې ځای کې ګوره 2.8 راته ښیي. دلته موږ حدونه لرو، یو حد 2 3 4 دا کامي چې په مابینځ کې دي، دا معنا چې د اعدادو حدونه یې معلوم کړي دي. لومړی حد چې هر څونه و دا د کمپیوټر هغه مکمل هارد ډیسک دی. اوس په ایچ اس ډي کمپیوټرانو کې وګوره بل ځای چې هر ځای ښکاره کوي هارد ډیسک پوره نه درته ښیي، یا لس یا شل یا 10 یا 50 جی بي کم درته ښیي، خو په دغه ځای کې څونه هارد ډیسک ته لرې، څونه سایز چې ته لرې په دې ځای کې مکمل درته ښیي. دا اوس زموږ د کمپیوټر د پراپرټیز یا د کمپیوټر د ځانګړتیاوو کتنه.
که مې ویډیو خوښه سوي ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، لایک یې کړئ او د ضیا ټیک اکاډمي چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور مې پر الله سپارم. وخت مو ښه. الله مو مل شه.